دا نن سبا چې امت مسلمه ټوټه د هر ځای امیران جوړ شوي، هر ځای دا په اسلام کې کوم اصل نه لري، بلکې د اسلام اصول له دې نه بالکل مخالف دي. مسلمانان باید ټول یو امیر ولري، یو وحدت ولري، له شرق و له غرب نه باید یو نظام، یو دارالاسلام وي. که دا د مسلمانانو هغه وحدت وی کوم چې د خلفای راشدینو په وخت کې دی، کوم چې د بني امیو په وخت کې دی، د عباسیانو په وخت کې دی، بیا به دغسې نه ولو چې فلسطین کې به مسلمانان ماشومان په ورو کې سوځي او دلته به یو مجاهد لار نسي پیدا کولی. پوه نه شولاست؟ نن سبا د مسلمانانو دښمنان یهود نه دي، اصلي دښمنان چې دي هغه د مسلمانانو د خپل نظامونه دي. څوک دي؟ دا تر یهودو ډېر بدتر دي. اوس که مجاهد له دې نه ځي په فلسطین کې د مسلمانانو دفاع کوي، اول به څوک بندي کوي؟ اول به ایران بندي کوي، بیا به څوک بندي کوي؟ بیا عراق، بیا سوریه، بیا شام، بیا بل بیا اردن، بیا به دغه بندي کوي تر هغو چې پورې رسېږي. ای خواته که مثلا له ترکیې او له دې نه یو مجاهد راځي، اول به څوک بندي کوي؟ وکنه د اربک شاید نومېږي دا د ترکیې مثل اردوګان، اول به دا جل ته ورخطا کړي. که یو مجاهد له سعودي را روان اول به څوک جل ته خطا کوي؟ سلمان بیا اول جل ته ورتخته کړي. تا ته چا هلته جهاد وکړه؟ زه دلته ژوندی یم، د یهودو نماینده او ته څه شی کوې؟ جهادونه کوي. دا خو داسې نه ده لکه د خلفاو د اسلامي خلافتونو په وخت کې. تاسې ورسئ وا معتصما، دا یو زنانه وله نصاراو په یو محله باندې حمله وکړه، یوه زنانه یې د مسلمانانو بوتله، هغې وا معتصما چغې وکړې، هغه د وخت خلیفه و. ای معتصمه راسئ ما نصرت وکړه. معتصم په دې وخت کې خپل غلام عسکر ته ویل چې واله که یو ګیلاس اوبه راوړه. هغوی چې اوبه راوړې، دلته بل خبر راغی یو په پلاني ځای کې ښځې داسې ویلي دي چې وا معتصمه، او اوبه یې ونه څښلې، بېرته یې کېښولې، وایي چې ما دا را خلاصه کړې نه یې، زه دا اوبه نه څښم. ولاړ حمله یې پرې وکړه، هغه کوم نصارا او مصر چې ولې وه داسې ولې وه، ښځه خو را خلاصه کړه، هغه یې لاس تړلې له آس سره راځغله او راکشاوه. دا داسې چل ولو. پرې پوه نه شولاست؟ مسلمانان به یو خلیفه لري، شی به لري، یو اسلامي نظام به لري، 200 نظامونه به نه وي. دا به دغسې حال یې لکه دا اوس. دا خو ټول د انګریزانو حکومتونه دي. ورسې پاکستان په جیل کې ور پوښتنه وکړه، مسلمانان کې بندیان دي که یهود نصارا او سیکان او هندوان کې بندیان دي؟ ته ورسې پاکستان یو پوځي راواخله، د استخبارات یو مشر راواخله، ستا څونه مسلمانان مړه کړي دي او څونه د یهود نصارا سیکان مړه کړي دي؟ ته پوښتنه ځینې وکړه.